بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ تاسو نن له خیره سره راځو خپل افیس پکیج شروع کوو. موږ تاسو وینډوز وویلې په وینډوز کې بعضې شیان زده کړ په دې هیله چې تاسو ورنه مؤثر استفاده وکړئ. نن له خیره سره راځو موږ تاسو افیس پکیج شروع کوو. اول به افیس پکیج وپېژنو چې واټ از افیس پکیج. افیس پکیج دوستانو موږ تاسو سره یو له هغه پروګرامونو څخه ده، د پروګرامونو مجموعې څخه ده چې مایکروسافټ په نوم یو کمپني ده په کال 1989 کال د لومړي ځل لپاره کمپیوټرونو ته وړاندې کړ. د دې لپاره وړاندې کړ چې دا دفتري کارونه، قلمي کارونه یا فایلینګ سیستم چې شي کم شي، کارونه آسان شي. پخوا وختونو کې ټول دولتونه چې وو یا ټول هر شی چې په دنیا کې وو ټول د قلم بیس و، قلم او ورق. اوس متاسفانه زموږ تاسو افغانستان هم ډیر لري، اما کمپیوټر هغه هدف دا ده چې د قلم او کتابچه لري کې قلم ورق، ځکه که ور واخلي هغه د ټول ډیټا د له منځه لاړ. که مثلا زلزله شو شی شو هغه ټول ډیټا د څه کېږي له منځه ځي. اما که کمپیوټرایز چې شی موږ تاسو ولرو دا هیڅ کله له منځه نه ځي. هغه وخت له منځه ځي چې هغه کوم ځای کې سرور ده، کوم ځای کې چې دا ذخیره ده که هغه ځای له منځه لاړ شي. مثلا امریکا کې ده هغه که هغه له منځه لاړ شي خو دا هم به له منځه لاړ شي، که لاړ نه شي نور هېڅکله به دا له منځه نه ځي. نو همیشه پر لپاره به دا موږ تاسو سره موجود وي. نو په کال 1989 کال کې د مکینټاش اپریټینګ سیستمونو لپاره لومړني ځل باندې دا اپریټینګ هغه افیس پکیج راغی، خو د وینډوز لپاره په کال 1990 کال ته راغی. دا مجموعه د زیاتو پروګرامونو ده لکه وورد، اکسل، پاورپوینټ، آوټلوک، پابلیشر، آوټلوک، ون نوټ، اسکایپ، دغه پروګرامونه پکې شامل دي چې موږ تاسو سره راځي. موږ تاسو لومړنی پروګرام په دې کې راځو مایکروسافټ وورد وایو. مایکروسافټ وورد داسې تعریفوو وایي عبارت له هغه پروګرام څخه ده چې ډاکومنټ بیس پروګرام ده. ډاکومنټ بیس مطلب څه ده؟ یعنی موږ تاسو په دې کې ډاکومنټ کوو، د سندونه جوړوو، جدولونه جوړوو، کتاب لیکو، مثلا کوم مقاله لیکو، ژورنالیست وي، هر شی چې موږ تاسو په دې کې کولی شو استفاده کوو. او یو پاورفول پروګرام ده چې په ټول نړۍ کې بهترین استفاده چې لري ورډ پروګرام لري. که د چا ورډ پروګرام زده نه وي او کمپیوټر مخې ته ایښی وي بې فایده ده، ځکه په هر دفتر کې چې تاسو لاړ شئ موږ تاسو له ورډ پروګرام څخه کار اخلو. تاسو که هر ورق خپل تقرري په یاد وي، تاسو هغه کوم شیان چې دا ټول په ورډ پروګرام کې جوړیږي او تاسو کولی شئ استفاده یې وکړئ. نو ورډ پروګرام ډېر زیات استفاده لري. تاسو کوم کتابونه چې تر نن پورې ویلې ده ټول په ورډ پروګرام کې لیکل شوی ده، ټول په ورډ پروګرام کې ډیزاین شوی ده. که هغه څه اسلامي وي که عصري وي دا ټول په ورډ پروګرام کې جوړ شوی ده، ورډ پروګرام کې لیکل شوی ده. ښه نو دوستانو ورډ پروګرام ډېر یو پاورفول پروګرام ده چې موږ تاسو کولی شو هغه د رسمي هم په پیسو پرچیز کوو یا واخلو او هم کولی شئ چې رایګان استفاده وکړئ. رسمي تاسو کولی شئ چې د خپل مایکروسافټ له کمپنۍ نه واخلئ. انټرنیټ که ولرئ تاسو براوزر ته لاړ شئ، ولیکئ چې مایکروسافټ مثلا کوم ورژن یې غواړئ هغه تاسو باندې په پیسو خرڅوي. هغه بیا ډېر نور خوبیانې لري، تاسو کولی شئ هغه ډېر شیان استفاده وکړئ، آوټلوک حافظه درکوي، هغه درکوي، ډېر شیان کولی شئ استفاده وکړئ. او موږ چې کوم کراک ورژنونه استفاده کوو یعنی هغه ورژنونه موږ تاسو استعمالوو چې دا موږ تاسو سره د چا خبره چل ده. هغه ویبسایټ څه ده؟ ایران ویبسایټونه ځان سره یو ځل په پیسو اخیستی ده، نو هغه کراک کړې ده، اوس موږ تاسو ته ډاونلوډ راکوي په مفته. خو هغه کې هغوی د هغه شاته څه کوم سیستمونه لري، څه کوم کارونه لري، هغوی نو هغوی پورې تړاو لري. موږ تاسو عادي یوزران یو، دومره تفاوت نه کوي موږ تاسو سره. زموږ تاسو ډیټا هم هغوی ته مهم نه ده. خو که تاسو بانک مثلا بانک والا ته لاړ شئ یا بل ځای ته لاړ شئ هغوی هېڅکله رایګان سافټویرونه نه انسټالوي. هغوی څه کوي خپل کمپنۍ نه یې په پیسو اخلي، ځکه بانک خو یو سیکیورټي ځای ده. مثلا که استخباراتو ته لاړ شو داسې ځایونو کې هغوی داسې عادي شیان بیا نه استعمالوي، هغوی مجبور دي، مکلف دي چې په پیسو دې واخلي. ځکه دا کوم سافټویر چې زما په کمپیوټر کې انسټال ده د دې ضمانت هېڅ څوک نه کوي، نه مایکروسافټ مر سره ضمانت کوي، نه کوم ویبسایټ هېڅ څوک نه کوي.
او خو هغه د چا خبره ته که یو موبایل له لارې نه پیدا کوي او استخبارات راځي تا نیسي چې وروره دغه موبایل کې کسب وژل شوی ده نو خو ضامن ته یې موبایل تا سره پیدا شوی که تا هر څومره وایي چې وروره ما پیدا کړی وایي ښایي تا سره څه کول نو هغه تر څو ثابت کېږي دا شی نو که بانک وي او بانک کې داسې ناسم شی انسټال کړي هغه څه کې د بانک سیستم هک کېږي د بانک سیستم هک شو ټول غم ورته واوښت نو دا ویب سایټونه هم چې اخلي دا برای خدا نه کوي زه تا ته یو سافټویر باندې لاس $10 ورکړي او هغه تا ته مفت درکړي وایي واخله ډاونلوډ یې کړه حتما هغوی کې یو شاته یو هغه لري ستراتیژي هغوی لري چې دا کار کوي نو دوستانو موږ تاسو د ورډ پروګرام مختلف ورژنونه لرو د ورډ اکسل دغه ټول افیس پیکیج د هغه نه مخکې د 2000 ده 2003 ده 2007 ده 2010 2014 2014 2019 2021 او فعل حال 2023 افیس پیکیج موږ تاسو لرو په 2023 کې دوستانو موږ تاسو ډېر ښه کارونه کولی شو په ورډ پروګرام کې اجرا کوو همداسې په اکسل پروګرام کې ټولې کې کولی شو سوال دا ده چې آیا موږ تاسو که 2023 وایو په 14 کې کار کولی شو که نه هو ښه صحیح کار کولی شي که 2010 کې کار وکړئ څه مشکل نه لري تاسو کولی شئ استفاده یې کړئ نو څنګه موږ پوه شو چې آیا افیس پیکیج زموږ کمپیوټر کې انسټال ده که نه ده که تاسو په صفحه باندې رایټ کلیک وکړئ او دلته نیو ته لاړ شئ دلته وګورئ ما سره مایکروسافټ اکسل مایکروسافټ ویډیو ډراونګ ده مایکروسافټ پاور پوینټ مایکروسافټ اکسس مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ دا موجود ده دا ځکه زما کمپیوټر کې انسټال ده که انسټال نه وای دا شیان ما ته به دلته نه وو نو انسټالیشن یې تاسو هغه ایمیج باندې فرق کوي بعضې له سی ډي نه انسټالوي بعضې له انټرنیټ نه ډاونلوډ کوي هغه انسټالیشن یې لږ فرق لري نو هغه یې تاسو انسټالیشن پورې تړاو لري سلسله رقم یې باید انسټال کړئ ښه اوس زما کمپیوټر کې انسټال ده ښایي زه څنګه کولی شم ورډ پروګرام خلاص کړم د ورډ پروګرام خلاصولو لپاره تاسو رایټ کلیک په صفحه باندې وکړئ نو ته لاړ شئ نو ته چې لاړئ دلته مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ چې کله هم کلیک وکړئ تاسو ته ګورئ دلته یو آیکن راغی په دې باندې ډبل کلیک وکړئ تاسو ته ورډ پروګرام خلاصیږي او کولی شئ پکې خپل هغه کوم ډاکومنټ څه ده کوم کارونه څه دي هغه اجرا کړئ دا یو لاره دومره لاره دا تاسو لاړ شئ سټارټ ته چې لاړ دلته به موجود وي وینډوز 11 کې ورباندې کلیک وکړئ تاسو ته څه کېږي خلاصیږي درېیمه لاره دا ده ورور چې بیا هم همدلته سټارټ ته لاړ شه دا ځلې سرچ کړه ورډ داسې سرچ کې تا ته څه کېږي ورډ راځي څلورمه لاره دا ده چې وینډوز کې له آر سره پرس کړه چې تا ته رن خلاص شي چې کله رن خلاص شو دلته ورته ولیکئ وین ورډ دی چې ولیکئ انټر یې کړه تا ته ورډ پروګرام خلاصیږي کولی شي استفاده یې کړي پنځمه لاره یې وروره دا ده چې دلته بیا لاړ شئ دا ځل دلته راشئ وین ورډ ولیکئ بیا هم تاسو ته ورډ پروګرام راځي کولی شئ تاسو استفاده یې کوئ شپږمه یې دا ده چې همدلته ایم اس ورډ هم ولیکئ تاسو ته ورډ پروګرام راځي کولی شئ تاسو څه شی کوئ استفاده یې کوئ ایم اس ورډ بیا هم کولی شئ تاسو استفاده کوئ اومه لاره دا ده چې تاسو دلته سرچ ته لاړ شئ دلته هم ورته ورډ ولیکئ بیا هم تاسو ته ورډ پروګرام راځي کولی شئ استفاده یې کوئ بل لاره دا ده اتمه لاره چې وینډوز آر پرس کړئ سی ایم ډي ولیکئ سی ایم ډي څه کله وکړئ دلته راځي دلته که تاسو وین ورډ ولیکئ انټر کړئ تاسو ته نه خلاصېږي که ایم اس ورډ ولیکئ انټر کړئ بیا یې درته نه خلاصېږي ښایي څه شی باید ولیکو وبه یې لیکئ چې سټارټ وین ورډ نو دا هم څه کله ورته ولیکل تاسو ته وین ورډ به خلاص شي کولی شئ استفاده کړئ سپیل ما اشتباه لیکلی و وین ورډ دلته به ورته ولیکو چې سټارټ وین ورډ نو زه به ورته ولیکم چې سټارټ وین ورډ انټر یې کړئ تاسو ته ورډ پروګرام خلاصوي کولی شئ استفاده یې کړئ دا یو فکر کوم لسمه لاره یا یولسمه لاره دا ده ورونو چې تاسو لاړ شئ د سپیسي ته چې لاړئ دلته راشئ دغه ساحې ته دې ساحې ته چې راغلی دلته ورته ولیکئ چې وین ورډ څه کله وین ورډ ولیکل انټر یې کړئ تاسو ته ورډ پروګرام خلاصیږي کولی شئ تاسو استفاده یې وکړئ دا یولسمه لاره ده څه ګلانه وکړئ بله لاره یې دا ده د دولسمه لاره و بله لاره یې دا ده چې تاسو په شارټ کټ کولی شئ ورډ پروګرام خلاص کړئ څنګه په شارټ کټ سره دلته راشئ ورډ پروګرام سرچ کړئ چې کله ورډ پروګرام سرچ کړئ دلته رایټ کلیک پې وکړئ چې کله هم رایټ کلیک وکړئ ورته وایي اوپن فایل لوکیشن چې کله هم دا ورته ویلې دلته ورډ پروګرام شته که نه بیا رایټ کلیک پې وکړئ چې کله رایټ کلیک هم پې وکړه پراپرټیز ته لاړ شئ پراپرټیز ته چې لاړئ دلته تاسو سره په کمپیوټر کې به دا ځای خالي وي شارټ کټ کی دا به خالي
چې کله تاسو لاړ شئ دلته په خپل زړه هر حرف چې زړه مې هماغه ورته انتخاب کړئ. زړه مو یو 2 3 انتخابوه یا عدد انتخاب هر شی چې تاسو زړه یې. ورډ پروګرام په ډبلیو شروع کېږي زه به ډبلیو ورته ولیکم. کنټرول آل ډبلیو چې زه پرس کړم ماته ورډ پروګرام به څه شي خلاص شي. دلته کنټینیو باندې کلیک وکړو کې او دا بیرته وتړه. صفحه ریفرش کوو کنټرول آلټ ډبلیو زه پرس کوم ورډ پروګرام به اوس ماته څه شي خلاص شي. دغه اوس یې وګورئ د ورډ پروګرام په شارټ کټ باندې. 14مه لاره دا ده دوستانو چې تاسو بیرته بیا هم همدلته د ورډ پروګرام لوکیشن ته لاړ شئ. دلته ورته رایټ کلیک وکړه اوپن فایل لوکیشن. چې کله هم دا کار وکړه دلته بیا هم لاړ شئ. څه کار وکئ پراپرټیز ته لاړ شئ. دلته دغه ټارګیټس لیکل شوی ده. دغه ټول کنټرول A کنټرول C کاپي واخلئ یا داسې رایټ کلیک پې وکئ داسې دا ټول انتخاب کړئ کنټرول A دا ټول انتخاب کړئ کاپي واخلئ. چې کله هم کاپي واخیست بیرته د صفحې مخې ته لاړ شئ. چې لاړئ نیو ته لاړ شئ. نیو ته دلته د شارټ کټ په نوم یو اپشن ده دلته لاړ شئ. چې دلته لاړئ هماغه امسا اخیستی دلته کنټرول V یې کوئ. که کنټرول V کوئ نه نو پیسټ کټ کاپي مې درښودلی وه دلته یې پیسټ کوئ. چې داسې پیسټ کوو که نیکسټ یې کوئ دلته خپل نوم په زړه هر شی چې نوم ورکوئ ورکړئ څه مشکل نشته. زه به وین ورډ ورته ورکړم فنش یې کوئ. چې کله هم فنش کړم اوس په صفحه کې یو شارټ کټ راغی که نه اوس به دې باندې کلیک وکړم تاسو ته ورډ پروګرام خلاص شي. 14م یا اخري لاره دا ده ورونو چې څنګه کولی شم په هر ځای کې ما اوس ورډ ولیکل زه غواړم چې خپل نوم مې ولیکم ما ته ورډ پروګرام خلاص شي. لطفالله ولیکم علي ولیکم هر شی چې زړه مې وي. نو د دې لپاره دوستانو تاسو باید داسې کوئ چې چیرته ځئ وینډوز کی له آر سره به مخکې له دې نه چې پرس کوئ تاسو باید داسې وکئ چې دغه شارټ کټ هم څه مخکې راوړ. دلته مثلا تاسو ځئ رایټ کلیک په دې ورډ پروګرام باندې کوئ دلته فایل لوکیشن ته ځئ. چې کله فایل لوکیشن ته لاړئ دغه شارټ کټ څه ده دا د صفحې مخې کې سیده همدغه هم تاسو ته کار کوي دغه خو خیر دی زه د تاسو لپاره بیا هم دا 2 ځلې کار کوم. نو تاسو لاړ شئ دغه شارټ کټ نه څه شي واخلئ یو کاپي واخلئ. دا شارټ کټ داسې کش کړئ دلته یې کاپي کوئ ورته دا دی کاپي. چې کله هم کاپي وکړم دلته اوس یې نوم ورډ ده که نه ده F2 پرس کړئ چې دا رینیم سي یا رایټ کلیک پې وکړئ دلته راشئ دا څه کوئ رینیم کوئ ساري رایټ کلیک شو مور اپشن دلته دا رینیم کوئ. رینیم کوئ نوم د څه ده محمد. زه به اوس هر چېرته محمد لیکم ما ته به ورډ پروګرام څه کېږي خلاصېږي انټر مې کړ. بیا دلته اوس که زه لاړ شم محمد ولیکم تر اوسه ما سره محمد نه پېژني ولې تر اوسه مکمل سوی نه ده. د دې لپاره چې مکمل سي وینډوز کی له آر سره پرس وکئ دلته ورته ولیکئ سیسټم 32. چې کله هم سیسټم 32 ولیکل داسې یو فولډر تاسو ته خلاصېږي. په دغه فولډر کې ګوره نور فولډرونه شته دي د فولډرونو په منځ کې نه پوه شوئ دغسې یو خالي ځای کې دا محمد شي کوئ داسې کش کوئ واچوئ یا کټه کاپي یې کوئ. کټه کاپي مو خو زده ده نو دا هم څه واچول درته اوس دا بیرته وتړئ اوس دلته څه وکئ رفرش کوئ بیرته اوس ران ته لاړ شئ. دا ځل ورته لاړ شئ ولیکه محمد انټر کړه تاسو ته به ورډ پروګرام خلاص شي. هغه ته لاړ شم سی ام ډي ته لاړ شم سی ام ډي دا ځل ورته ولیکه سټارټ محمد انټر کړه تا ته به ورډ پروګرام خلاص شي. دا یو دوستان تقریبا 14 لارې یا 18 لارې چې موږ تاسو ورډ پروګرام کولی شو په دغه لارې خلاصې کوو او ورنه استفاده وکړو. صحیح شو انشاءالله ګنګ خو به نه یم مولوي صاحب. ورور مې چې تاسو کله ورډ پروګرام خلاص کړئ تاسو ته به دغسې یو ډسپلی راشي. په دغه ډسپلی کې موږ تاسو لومړنۍ برخه چې لرو دې ته موږ تاسو وینډوز کنټرول بټن یا نویګیشن بټنز وایو چې د لومړنۍ وظیفه یې دا ده چې موږ تاسو که وغواړو صفحه بند کړو په دې باندې کلیک کوو مکمل صفحه څه کېږي کلوز کېږي د ورډ پروګرام. دوم یې څه ده موږ تاسو سره ریسټور ډاون ده. ریسټور ډاون څه معنا چې تاسو کله په دې باندې کلیک وکئ تاسو د ورډ پروګرام صفحه به وړوکی سي. ګوره مثلا دا څنګه سو وړوکی سو. اوس بیرته دې ته ماکسیمایز وایو ور باندې کلیک وکړه بیرته څه کېږي صفحه دې غټ کېږي. دا لومړی بل بټن ته موږ تاسو منیمایز بټن وایو. منیمایز مطلب دا چې ته په دې باندې کلیک کوئ دا دلته تثبات ته راځي او تا ته صفحه بیکار کېږي کولی شي تاسو ورنه استفاده وکړئ. بیرته ور باندې کلیک وکړه بیرته تا ته راځي. دا نو د هیلپ ده چې تاسو انټرنیټ ولرئ په دې باندې کلیک وکړئ که هر مشکل لرئ په ورډ پروګرام کې تاسو ته ښیي. او دا بلې چې ده موږ تاسو سره ستاسو د اکاونټ هغه عکس ښیي. زه مایکروسافټ اکاونټ لرم ځکه ما ته درته راغلی ده تاسو ته بیا نه راځي.
باقی مانده دلته دوستانو کوم ټمپلیټس دي زه که په دې باندې کلک وکړم دلته ما سره د مخکې نه کمپنۍ له خوا نه کوم ټمپلیټونه جوړ سوي دي تاسو کولی شئ دا استفاده کوئ تاسو سی وي په کار ده مثلا کوم ریسرچ پیپر هم په کار ده مثلا هر شی چې تاسو په کار دلته موجود شته که تاسو انټرنیټ ولرئ دلته سرچ وکړئ ورته فلاني شی زما په کار ده که په انټرنیټ کې موجود وي تاسو ته راځي کولی شئ مفت رایګان ډاونلوډ یې کړئ او په هغه کې ایډیټ وکړئ خپل کار استفاده وکړئ دا زموږ او تاسو سره ټمپلیټس تاسو کولی شئ له دې څخه هم استفاده وکړئ او ورنه کار واخلئ بل دوستانو دا صفحه زموږ او تاسو سره هم ده همدغه صفحه ده دغلته تاسو ریسنټ ګورئ ریسنټ څه شته وایي تاسو ته چې زنګونه راځي که نه موږ تاسو ته زنګ راځي او مثلا دلته بیا موږ تاسو چې دلته لاړ شو بیا تاسو ته ښایي چې آخري زنګ تاسو ته چا وهلی ده صحیح ده دلته چې لاړ شو دلته ګوره ټول درته ویلی چا درته آخري زنګونه وهلی دي دغه زموږ تاسو سره هغه فایلونه دي چې ما په کمپیوټر کې استفاده کړې ده پوه نه شوې یعنې دغه کمپیوټر کې په ورډ پروګرام کې ما یوز کړی ده دلته ماته ټول لست راغلی ده که زه هر یو باندې کلک وکړم نو ماته څه کېږي خلاصېږي خو شرط دا چې کمپیوټر کې موجود وي داسې نه چې هغې په همدې کمپیوټر کې دلته موجود ده نو زه هم باندې کلک کوم نور شیانو سره کار نه لرم زه هم بلانک ډاکومنټ باندې به کلک کوم بلانک ډاکومنټ زه مې کلک وکړم ماته یو صفحه خلاص شو دا ما سره د ورډ پروګرام خالي صفحه ده یو ځل بیا یې معرفي ته زو نور څه شیان لري دغه برخه مې خو مخکې درته ویلی چې وینډوز کنټرول یا نویګیشن بټنز ورته وایي دې ته موږ تاسو سرچ بار وایو یا سرچ باکس ورته وایو څه هر کله چې تاسو څه شی په کار وي دلته په آپشنونو کې پیدا نه کړئ هلته سرچ کې تاسو ته ښیي دغه ساحې ته موږ تاسو ټایټل بار وایو ټایټل بار په دې معنی یعنی عنوان ورته ویلی شو څه هر کله تاسو وغواړئ دلته چې شی دغه ډاکومنټ هم څه هر نوم ولري تاسو نوم دلته څه راځي د همغه ډاکومنټ اوس نوم یې څه ده ډاکومنټ 1 ده که تاسو مثلا لیکئ چې د فلاني شی عریضه فلاني کتاب دلته به نوم لیکل شوی وي دا له دې کوی نه نیولی تر دغه ساحې پورې دې ته کویک اکسس بار وایي کویک تیز اکسس لاسرسی بار ساحه یعنی د تیزو لاسرسیو ساحه دا چې څنګه استعمالوو وروسته زده کوو له فایل نه نیولی تر هیلپ پورې فایل هوم انزر ډرا ډیزاین د دې شانه ته له 2000 کال نه یعنی 40 کاله مخکې دې ته به مینو ویل مینو بار اوس ورته ټاب وایو چې وایو ټاب وایو صحیح شو هر یو ځان ته چې ده ټاب ده بدون له فایل نه فایل پکې موجود نه ده له دغه کوم شین رنګ نه مې څه درته نښاني وکړه تر دې ځای پورې دې ته موږ تاسو ټاب وایو او فایل ته بیا مینو وایو ولې مینو وایو ګوره که فایل باندې زه کلک کړم داسې ماته یو مینو راځي دې ته موږ تاسو مینو بار وایو فایل مینو وایو او در بل ته هوم ټاب انزر ټاب ډرا ټاب ډیزاین ټاب لیاوټ ټاب ریفرنس میلینګ دا ټول چې موږ تاسو سره ټابونه دي صحیح شو ښه هغه خو داسې شو دا لاندې چې د ښایي دغه ساحې ته له دغه ځای نه نیولی تر دې ځای پورې دې ته چې وایي دې ته دوستانو ریبن وایي چې وایي ریبن یو نوم بل نوم یې څه ده ټاپ کمان هم ورته وایو چې وایو ټاپ کمان هم ورته ویلی شو دا کوم ساحه چې په سور رنګ تاسو ته نښاني کوم دې ته موږ تاسو رولر وایو یا خطکش ورته وایو چې دلته موږ تاسو سره خطکش ده دا ساحه همچنان موږ تاسو سره خطکش ده او دې ساحې ته موږ تاسو سکرول بار وایو چې سکرولینګ کوو صفحه کته او پورته ورسره وړو دا ساحه زموږ تاسو ورک سپیس ده چې په دې کې کار کوي سپین او دا تور څه دي دا اضافهګي د دې لپاره د که تاسو صفحه ځان ته نږدې کوئ هغه ځای نه به څه کېږي ډکېږي کوم ساحه چې تاسو ته په شین رنګ بیا زه تاسو ته نښاني کوم دې ته موږ تاسو سټاټس بار وایو شی وایو سټاټس بار سټاټس وایي حالت ته نو دلته تاسو ته که په ډاکومنټ کې مو هر شی لیکل سوی وي تاسو ته وایي چې دومره لغتونه دي دومره صفحې دي دغسې شیان تاسو ته ښایي کولی شئ تاسو استفاده یې کړئ له دې ځای نه نیولی تر دغه ساحې پورې دې ته موږ تاسو پیج لیاوټ بار وایو زموږ تاسو ته د صفحې سټایلونه ښیي چې صفحه مو څنګه درته ښکاره شي او له دغه ساحې نه چې په سور رنګ یې درته نښاني کوم له دغه ساحې پورې دې ته موږ تاسو څه وایو دې ته موږ تاسو زوم ایریا وایو څه ورته وایو زوم ایریا صفحه درته لرې نږدې کوي نو دا و دوستانو د ورډ پروګرام مکمل معرفي په دې هیله چې پوکړه مې واوسئ دغه ورډ پروګرام څه ده هم آفلاین کار کوي هم آنلاین کار کوي که موږ تاسو انټرنیټ ولرو زیاتر قابلیتونه انټرنیټ باندې کار کوي انشاءالله ټول به درته تشریح کوم نو دا موږ تاسو سره د ورډ پروګرام مکمل معرفي
په دې هیله چې پوه سوی یاست. نو که سوال پوښتنه لرئ کولی شئ پوښتنه وکړئ، که نه د نن لپاره به بس ده. دا زموږ او تاسو د نن ورځې بحث.